د اسلام آباد پر لور د عمران خان لاریون د پولیسو او لاریون کوونکو نښتې. جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی لومړی وزیر عمران خان د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړ. نوموړي مخکې په یوه ویډیو پیغام کې چې د پر ټویټر پاڼه خپره شوې وه خپلو پلویانو ته ویلي و چې اوس مهال پیښور کې دی او د لاریون پیلولو لپاره د پیښور اسلام آباد ترمنځ د غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې د ولي انټرچینج په نوم ځای ته روانېږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د دې هیواد پخواني لومړي وزیر عمران خان د پیښور او اسلام آباد ترمنځ د غځېدلې لویې لارې له ولي انټرچینج سیمې د حکومت پر ضد د حقیقي ازادۍ په نامه لاریون پیل کړ. نوموړی تر دې ځایه په چورلکه کې ورسېد. عمران خان په یوه لارۍ کې پر کانټینر ولاړ دی او سلګونه پلویان یې ترڅنګ د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. د بي بي سي خبریال عزیز الله خان وایي عمران خان لاریون به د ټکله پر سر له ننګونې سره مخامخ وي ځکه پولیسو اسلام آباد ته غځېدلې لار په کانټینرونو تړلې ده. د بي بي سي یو بل خبریال بلال احمد وایي پولیسو د عباس سیند پر سر د دې پله اوږدو کې ماتې ښیښې هم شیندلې دي چې چلوونکي خپل موټرونه کانټینرونو ته له رسولو مخکې ودروي. د یادونې ده چې پاکستان حکومت وایي نوموړي ته به پلازمینې ته د ورتلو اجازه ورنکړي او مخه به یې ونیسي. پلازمینې اسلام آباد ته تلونکي او راتلونکي لارې ټولې تړل شوې دي. همداشان لاهور کې د پولیسو او عمران خان د ملاتړو ترمنځ نښتې شوي چې ګڼ شمېر خلک پکې ژوبل شوي هم دي.